حیرتان څلور لارې ته څیرمه د بلخ باستان په نوم دغه صنعتي پارک چې چارې یې 2 میاشتې وړاندې د لوړپوړو مسؤلینو په شتون کې پیل شوې وې، دا مهال یې د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د هغه قراردادي شرکت مسؤلین چې د یاد صنعتي پارک ته جوړېدو چارې ورسپارل شوې وایي، دا مهال ورسره 20 ماشینرۍ او نږدې 80 کسان په کار بوخت دي او زیاتوي چې د صنعتي پارک د سوداګرۍ برخې د جوړېدو چارې 15% بشپړې شوي او د پاتې برخې کار به یې په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. نو دغه پروژه چې دا 6 میاشتې قرارداد لري او اوس د قرارداد نه دې خواته 2 میاشتې تېرې شوي دي او زموږ کار چې ده 15% کار موږ پر مخ بیولی ده. دلته خو کسانو ته ماشاءالله ډیره د کار زمینه برابر شوې ده. داسې فکر وکړه چې یو په 40 نفرو پورې موږ سره صرف د سنګکارۍ کارګر دي، سنګکارۍ کار کوي او دغه د ماشینري چې کوم دي دا تر 20 نفرو پورې موږ سره ماشینرۍ ډریوران دي چې مختلفو برخو کې د سکواتور د ډمپر د ګلیډر د روله ده، نو دا خلک دلته مصروفه دي. په دغه صنعتي پارک کې تر ډیره هغه کسان په کار بوخت چې کلونه یې په ایران او پاکستان هیوادونو کې مزدوري کړې ده. دوی وایي نه یوازې دا چې دا ډول پروژې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي، بلکې د هغو کسانو لپاره پکې د کار زمینه برابرېږي چې د بیکارۍ له امله دې ته اړ کېږي چې د کار روزګار لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي. والا ډېر خوشحاله یم چې دلته کار کوم. دلته ډېر ښه زمینه موږ ته مساعده شوې چې دلته کار کوو. ایران کې هلته مزدوري نشته، خلک کار نه کوي. هلته دلته ښه ده چې کار کوو، که نه د خپل وطن ته افتخار کوو چې دلته کار کوو د یو ځان په ویس. د کار زمینه برابر شوې ده، موږ ډېر خوشحاله استو چې هر ځای کې همداسې د کار زمینه برابر شي. موږ ډېر خوشحاله استو. موږ څه له وس توان لرو، موږ کوشش وکړو له خیره سره. څه نفر د خارج کې د بیرته راشي د خپل په وطن کې کار وکړي، یو مړی الله لرو چې دغلته وګټي. بلخ کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د بلخ باستان په نوم دغه صنعتي پارک پر 4000 جریبه دولتي ځمکه جوړیږي چې اوس د سوداګرۍ برخې د جوړېدو چارې روانې دي. مسؤلین زیاتوي چې یوازې د صنعتي پارک د سوداګرۍ برخې پر جوړېدو 2.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې له داخلي بودجې څخه ورکول کیږي. کار به شدت جریان دارد در محدوده 4000 جریب زمین. فعلا کار پارک است، همین سایت تجارتی زیر کار است. بعد از ختم سایت تجارتی انشالله رحمان عملی خود پارک شروع میشه. ما فقط سایت تجارتی از این به حدود 7.6 میلیون قرارداد شده. قراردادی هم این کارش شما میبینید عملا به شدت ادامه داره. فقط ما سایت سبز و سایت تجارتی از این را جور میکنیم با احاطه پارک و سرکشیش با پروژه بعدی. د معلوماتو له مخې دا مهال بلخ کې 3 صنعتي پارکونه فعال دي چې 1200 فابریکې پکې په بېلابېلو برخو کې په فعالیت بوخت دي او په دغه فابریکو کې نږدې 10000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د مسؤلینو په خبره د دغه نوي صنعتي پارک په جوړېدو سره به د سوداګرۍ په برخه کې سوداګرو ته ګډې اسانتیاوې رامنځته شي او سلګونو نورو کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. امان الله عادل، حریت رادیو، مزار شریف.